بنگلاديش افغان الف لوبډلې ته یو سل او اتیا منډې هدف وټاکه. سلام او مینه خوږو دوستانو، وخت مو په خیر، ستړي مشئ. د افغانستان او بنگلاديش الف لوبډلو ترمنځ په روانه لوبه کې بنگلاديش په خپله پاڼۍ کې د 40 ورونو په لوبولو سره د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره یو سل شپږ اویا منډې وکړې او افغان لوبډلې ته یې د یو سل اوه اویا منډو هدف وټاکه. د بنگلاديش لخوا عفیف حسین 45 او امرالقیس 33 ډېرې منډې وکړې. د افغان لوبډلې لخوا نوین الحق په زړه پورې توپاچونه ترسره کړه او 15 بنګالي لوبغاړي وسوځول. همداراز شرف الدین اشرف او قیس احمد هم یوه وکټه ترلاسه کړه او 3 لوبغاړي بیا د منډو پر مهال وسوځېدل. د یادونې وړ ده چې د باران د ورښت له امله لوبه د ډي ایل اس میتود په بنسټ په پیل کې 40 اورونه ته راښکته شوه چې ورپسې د لوبې په منځ کې بیا باران پیل شو او 4 اورونه نور هم کم شول او لوبه 40 اورونه ته راښکته شوه چې په همدې مخه بنگلاديش لوبډلې ته 10 منډې اضافه ورکړل شوې او افغان لوبډلې ته د 180 منډو هدف وټاکل شو. د یادونې ده چې افغان لوبډلې هم خپله پاڼۍ پیل کړې او تر اوسه پورې په 8 اورونو کې 50 منډې کړي او لوبه یو ځل بیا د باران ورېدو له امله درېدلې. خو که چېرې تر 100 اورونو پورې لوبه وشي نو د ډي ایل اس میتود پر بنسټ افغان لوبډله ګټونکې ګڼل کېږي. نو مینه او مننه چې ویډیو مو سره تر پایه وکته. د لا نورو ښکلو معلوماتو لپاره دغه چینل مو په خدمت کې دی، درسره یې خامخا سبسکرایب کولی شئ. تر بلې ویډیو د الله په امان.